سلامونه او نیکې هیلې کوم د دوستانو. الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. په دې سریز ویډیوګانو کې موږ د 12م ټولګي د ریاضي عمومي تمرینونه حل کوو. نو زموږ سره پاتې شئ. راځو په خپله موضوع باندې کار کوو. د لومړي څپرکي د لومړي تمرین لومړی مثال ده لیمیټ د 3x منفي ساین د x تقسیم پر x. نو x صفر ته تقرب کړی دی. راځو حل کوو یې دوستانو. نو کله چې موږ لیمیټ حل کوو اولین کلم موږ چې اخلو راځو په کومه تابع چې موږ ته راکړل شوې ده په هغې کې د x قیمت وضع کوو. نو ګورو چې څه کېږي. راځو ښایي د x قیمت کې وضع کوو. د x قیمت چې وضع کړو د x قیمت صفر دی. د x صفر کې صفر کېږي. منفي علامه په خپله دلته چې د x قیمت وضع کړو ساین د صفر درجې کېږي. ساین د صفر درجې صفر ته صفر لیکو تقسیم د پر د x په ځای چې صفر وضع کړو صفر کېږي. حاصل یې کېږي صفر تقسیم پر صفر. نو دوستانو د لیمیټ قیمت کله چې موږ د x قیمت په تابع کې وضع کړو صفر x صفر یې مبهم شکل شو. خیر راځئ لږ ساده کوو. راځو دا مساوي کېږي په لیمیټ د که چیرې x تقرب وکړو صفر ته په جدا جدا مخرجونه نیسو. 3x تقسیم پر x کولی شو په دې رقم یې ونیسو منفي ساین د x تقسیم پر x. راځو دې دواړو څخه جدا جدا لیمیټونه نیسو. دا مساوي کېږي په لیمیټ د که چیرې x تقرب وکړو صفر ته x دلته د x سره خلاصولی شو. دلته پاتې کېږي خالي 3 منفي د لیمیټ که چیرې x تقرب وکړي صفر ته د ساین د x تقسیم پر x. نو په دې دوستانو موږ مخکې یوه قضیه ویلې وه کله چې x تقرب وکړو صفر ته ساین د a په x تقسیم پر a په x. یعنې دلته هم که یوه تابع وي عین شای تابع دلته وي نو په دې صورت کې د لیمیټ قیمت یو ده. د دې ټول قیمت یو شو. ښه راځو دلته x نشته چې په ځای قیمت وضع کړو. راځو خالي لیکو لیمیټ که چیرې x تقرب وکړو صفر ته د همدې تابع 3x منفي ساین د x تقسیم پر x مساوي کېږي پر 3 په خپله لیکو منفي د دې ټولې تابع قیمت د دې تابع د لیمیټ قیمت یو شو. یو مساوي کېږي د 3 نه چې یو لاړ شي پاتې به شي 2. نو د دې لیمیټ قیمت مساوي په 2 شو. په آخر کې هم لیکلی شو چې لیمیټ که چیرې x تقرب وکړو صفر ته د 3x منفي ساین x تقسیم پر x مساوي په 2 شو. تاسو د دې نقطې سره ونیسئ او مخکې ځو. مثال ده لیمیټ که چیرې x تقرب وکړو منفي 2 ته د x مربع منفي x منفي 6 تقسیم پر x مربع مثبت x منفي 2. راځو عین د مخکې په څېر راځو په تابع کې د x قیمت وضع کوو چې څنګه کېږي. راځو د x قیمت وضع کوو د x په ځای منفي 2 وضع کوو. منفي 2 چې مربع کړو مثبت 4 کېږي. ښه منفي یوه منفي دا ده یوه منفي د x په ځای چې منفي 2 وضع کړو یوه منفي دا ده منفي منفي کې مثبت علامه مثبت کېږي. ښه د x په ځای چې قیمت ولیکو 2 منفي 6 هم په خپله تقسیم پر منفي 2 چې مربع کړو 4 کېږي. دلته د x علامه مثبت ده او خود د x د قیمت علامه منفي ده. د x په ځای چې منفي 2 وضع کړو علامه یو د بل سره ضربېږي علامه یې منفي کېږي منفي د x په ځای 2 او منفي 2 په خپله. راځو لږ بیا ساده کوو. 4 جمع 2 شپږ کېږي. شپږ منفي 6 صفر صورت کې صفر شو. ښه منفي 2 منفي 2 منفي 4 کېږي. منفي 4 دا شول او مثبت 4 دا دي. دا صفر کېږي. صفر x صفر جواب یې واته مبهم ده.
راځو خای د دې لپاره چې ځواب په لاس راوړو صورت مخرج تجزیه کوو. راځو تجزیه کوو ان شاء الله په تجزیه کې به مشکل نه وي. صورت تجزیه کوو x په x مربع داسې حالت پیدا کوو چې ضرب منفي شپږ شي او د جمع اصل یې منفي یو شي. منفي درې او مثبت دوه. ښه د دې صورت دوه قوسونه x منفي درې او x مثبت دوه. راځو مخرج تجزیه کوو. x په x کې x مربع داسې حالت چې ضرب منفي دوه شي او د جمع اصل یې منفي یو شي. دوه او منفي یو. ښه راځو د مخرج دوه قوسونه x مثبت دوه، یو قوس x مثبت دوه او بل قوس یې x منفي یو. یو قوس دا حسابېږي، یو قوس دا حسابېږي. ښه راځو په صورت مخرج کې قیمتونه وضع کوو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو منفي دوه ته د صورت په ځای دوه قوسونه لیکو. x منفي درې ضرب د x مثبت دوه تقسیم پر د مخرج کې هم د مخرج په ځای د تجزیې په واسطه هم دوه قوسونه په لاس راغلي وضع کوو. x مثبت دوه ضرب د x منفي یو. راځو ګلونو دوستانو په صورت مخرج کې چې چا مشابه دي یو د بل سره خلاصېږي خلاصوو یې. x مثبت دوه د x مثبت دوه سره خلاصېږي. دا دې سره خلاصوو. راځو خارجېدل ساده کوو. لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو منفي دوه ته د x منفي درې تقسیم پر x منفي یو. راځو دوستانو اوس د x قیمت پکې وضع کوو. دا مساوي کېږي. راځو د x په ځای منفي دوه منفي درې په خپله تقسیم دی پر د x په ځای منفي دوه او منفي یو هم په خپله. کله کېدل ساده کړو منفي دوه او منفي درې منفي پنځه کېږي تقسیم دی پر منفي دوه او منفي یو منفي درې کېږي. منفي علامه د منفي علامې سره خلاصېږي. آخري جواب دی لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو منفي دوه ته د x مربع منفي x منفي شپږ تقسیم دی پر x مربع مثبت x منفي دوه مساوي کېږي پر پنځه تقسیم دی پر درې. دوستانو تاسو نور د سره ونیسئ او مخکې ځو. دوستانو د لومړي څپرکي د عمومي تمرین دریم مثال ده. لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو یو اعشاریه څلور ته د دوه x جمع صفر اعشاریه درې. راځو د x په ځای قیمت وضع کوو. مساوي کېږي په دوه ضرب د یو اعشاریه څلور جمع ورسره صفر اعشاریه درې په خپله نیسو. په تابع کې د x قیمت وضع کوو. راځو دوه په یو اعشاریه څلور کې ضرب کوو. دوه په یو اعشاریه څلور کې ضرب کړو دوه اعشاریه اته کېږي جمع ورسره صفر اعشاریه درې په خپله نیسو. ښه دوه اعشاریه اته جمع صفر اعشاریه درې یو د بل سره جمع کړو حاصل یې کېږي درې اعشاریه یو. نو د دې لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو یو اعشاریه څلور د دوه x جمع صفر اعشاریه درې مساوي کېږي په درې اعشاریه یو. راځو لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو صفر ته د ساین د درې x تقسیم پر تانجان د درې x. راځو مخکې ځو د x په ځای قیمت وضع کوو. راځو لیمیټ که چیرې x تکرار وکړو صفر ته د x په ځای صفر وضع کوو. راځو ساین د x په ځای چې درې وضع په درې په صفر کې هماغه صفر کېږي. ساین د صفر تقسیم تانجانت هم په دې رقم تقسیم پر تانجانت د صفر مساوي کېږي په د صفر درجې ساین چې ونیسو صفر ده او تانجانت د صفر درجې همچنان صفر ده. د لیمیټ جواب مبهم راووتو. نو راځو تابع لږ ساده کوو. ښه دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي. دوستانو په دغه صورت زه په یوه حد کې ضرب کوم بیا ته په هغو حد تقسیم کوم
هیڅ تغییرات پکې نه راځي. خیر راځم ساین د 3x په 3x تقسیموو او بیرته په 3x کې ضربوو. د دې په خاطر چې دا 3x بیرته د 3x سره خلاصیږي، یعنې په تابع کې کوم مشکلات نه راځي. ښه مخرج هم په همدې شکل تانجانت 2x تقسیم د پر 2x ضرب د 2x. نو دوستانو صورت مخرج شو. ښه راځو که لږ نور ساده کړو. د صورت کې دا یو x د دې مخرج د یو x سره خلاصوو، یعنې دا x د x سره خلاصوو. دلته پاتې دي 3 او 2 ثابته لري د لیمیټ مخې ته راوړلی شو، مساوي کېږي. په خیر چې د لیمیټ مخې ته راوړو دلته د صورت او مخرج جدا جدا لیمیټونه هم نیولی شو. خیر راځو اول قدم کې ثابت عددونه د لیمیټ مخې ته راوړو. د ضرب په حالت کې ورسره نیسو. ضرب دی راځو د صورت او د مخرج نه جدا جدا لیمیټونه نیسو. لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي و صفر ته د ساین د 3x تقسیم پر 3x پاتې دي. ساین د 3x تقسیم دی پر 3x. ښه په مخرج کې هم د مخرج څخه هم ځان ته لیمیټ نیسو. لیمیټ د تانجانت 2x تقسیم دی پر 2x. دا x هم د x سره خلاص کوم. 3 تقسیم په 2 د لیمیټ مخې ته راوړم. ښه راځو لږ نور ساده کوو. دوستانو موږ مخکې داسې یوه قضیه ویلې وه، که چیرې لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي وه صفر ته ساین د fx تقسیم دی پر fx مساوي کېږي په د دې قیمت مساوي کېږي په 1. همچنان د لیمیټ لپاره د تانجانت لپاره لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي صفر ته د ساین د تانجانت fx تقسیم په fx مساوي کېږي په 1. دا قضیه مخکې ویلې وه. ښه راځو خو د دې په اساس قیمتونه وضع کوو. 3 تقسیم پر 2 په خپله لیکو. ضرب دی دلته لیمیټ د ساین د 3x تقسیم پر 3x عین ساین د fx تقسیم پر fx. د دې قیمت یو ده. ضرب د صورت کې یو تقسیم دی پر په مخرج کې عین شی لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي صفر ته د تانجانت 2x تقسیم پر 2x عین لیمیټ د تانجانت د fx تقسیم پر fx، یعنې د کومې تابع نه چې موږ تانجانت نیولی عین تابع په مخرج کې ده. ښه قیمت یې د دې میو ده، د دې په ځای میو لیکو. ښه راځو د کسرینو ضرب دی. ښه صورت کې مخرج کې یو په 3 کې 3 تقسیم دی پر یو په 2 کې 2. نو لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي صفر ته د ساین د 3x تقسیم دی پر تانجانت د 2x مساوي شو په 3 تقسیم پر 2. مثال ده. راځو د حل لپاره د x قیمت په تابع کې وضع کوو. مساوي کېږي په د x په ځای څلور وضع کوو. x تکرار کړی څلور ته څلور منفي دغه څلور په خپله تقسیم دی پر څلور په اجازه لاندې منفي 2 مساوي کېږي. د څلور نه چې څلور لاړ شي پاتې به شي صفر. د څلور اجازه چې ونیسو 2 د 2 نه چې 2 لاړ شي پاتې به شي صفر. ښه راځو جواب مبهم راووتو. تابع ساده کوو. د تابع صورت او مخرج د تابع د مخرج په مزاوج کې ضربوو. دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي څلور ته د x منفي 4 تقسیم دی پر x د اجازه لاندې منفي 2 ضرب دی د تابع د مخرج مزاوج x د اجازه لاندې مثبت 2. دلته علامه منفي دلته علامه مثبت نیسو. x د اجازه لاندې مثبت 2. ښه دا مساوي کېږي. لږ نور ساده کوم. مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې x تکرار وکړي څلور ته صورت کې ضربوو. مخرج کې ضربوو. x منفي 4 ضرب دی x د اجازه لاندې مثبت 2 تقسیم دی پر
ښه په مخرج کې دا حد عین د دې حد په خپل مزدوج کې ضربوو د دې په اساس چې د جذر A جمع B ضرب د A منفي B مساوي کیږي په A مربع جمع سره B مربع منفي B مربع خو د دې په اساس یې ضربوو یا سلام ضربولی شو چې x په x کې ضرب کړو بیا x په 2 کې ضرب کړو 2 بیا په منفي 2 په x کې ضرب کړو او منفي 2 بیا په 2 کې ضرب کړو اسانه یې لیکو لاندې لیکو x د جذر لاندې مربع د a او b شکلونه لري دا د a شکل دا د b شکل ښه x د جذر لاندې مربع منفي د b قیمت څه ده د b قیمت 2 ده دلته هم ده دلته هم ده 2 مربع ښه دوستانو مخکې ځو دا مساوي کیږي په لیمیټ کې چیرې x ته کاري وکړي 4 ده ښه x منفي 4 په صورت کې په خپله x د جذر لاندې مثبت 2 په خپله تقسیم دی پر مخرج چې لږ ساده کړو دا مربع د دې جذر سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي خالي x منفي په خپله 2 چې مربع کړو 4 کېږي په صورت کې x منفي 4 د مخرج د x منفي 4 سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي مساوي کېږي په لیمیټ د که چیرې x ته کاري وکړي 4 ته په مخرج کې څه نشته دی یو پاتې دی یو که ولیکو که ولیکو فرق نه کوي په صورت کې پاتې x د جذر لاندې مثبت 2 راځو اوس د x قیمت پکې وضع کوو د x قیمت چې وضع کوو د x قیمت 4 ده 4 د جذر لاندې مثبت 2 x د 4 جذر چې ونیسو مساوي کېږي په 2 جمع 2 په خپله ورسره مساوي د تابع د مخرج په مزدوج کې ضربوو دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې x ته کاري راځي دا همدومره د x منفي 4 تقسیم دی پر x د جذر لاندې منفي 2 ضرب دی وخت مو د تابع د مخرج مزدوج x د جذر لاندې مثبت 2 دلته علامه منفي دلته علامه مثبت نیسو x د جذر لاندې مثبت 2 ښه دا مساوي کېږي لږ نور که ساده کړو مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې x ته کاري وکړي 4 ته صورت په صورت کې ضربوو مخرج په مخرج کې ضربوو x منفي 4 ضرب دی x د جذر لاندې مثبت 2 تقسیم دی پر ښه په مخرج کې دا حد عین د دې حد په خپل مزدوج کې ضربوو د دې په اساس چې د جذر A جمع B ضرب د A منفي B مساوي کېږي په A مربع جمع سره B مربع منفي B مربع ښه د دې په اساس یې ضربوو یا سلام ضربولی شو چې x په x کې ضرب کړو بیا x په 2 کې ضرب کړو 2 بیا په منفي 2 په x کې ضرب کړو او منفي 2 بیا په 2 کې ضرب کړو اسانه یې لیکو لاندې لیکو x د جذر لاندې مربع د a او b شکلونه لري دا د a شکل دا د b شکل ښه د x د جذر لاندې مربع منفي د b قیمت څه ده د b قیمت 2 ده دلته هم ده دلته هم ده 2 مربع ښه دوستانو مخکې ځو دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې x ته کاري وکړي 4 ده ښه x منفي 4 په صورت کې په خپله x د جذر لاندې مثبت 2 په خپله تقسیم دی پر مخرج چې لږ ساده کړو دا مربع د دې جذر سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي خالي x منفي په خپله 2 چې مربع کړو 4 کېږي په صورت کې x منفي 4 د مخرج د x منفي 4 سره خلاصېږي دلته پاتې کېږي مساوي کېږي په لیمیټ د که چیرې x ته کاري وکړي 4 ته په مخرج کې څه نشته دی یو پاتې دی یو که ولیکو که ولیکو فرق نه کوي په صورت کې پاتې x د جذر لاندې مثبت 2 راځو اوس د x قیمت پکې وضع کوو د x قیمت چې وضع کوو
د x قیمت 4 ده 4 ته جذر لاندې مثبت 2 x د 4 جذر چې ونیسو مساوي کېږي په 2 جمع 2 په خپله ورسره مساوي کېږي په 4